چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ځوان شو نو د امانت ډیره چرچا شو په مکه کې چې دا ډیر رښتینی پاکبازه او ډیر امانتدار هلک دی. نو په مکه مکرمه کې یو زنانه وه، د هغې نوم خدیجه و، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. دا لویه تاجره وه او کونډه وه خو لویه تاجره وه. روایاتو کې راځي وی په سفر باندې به د تجارت سامان چې ته کنه نو د ټول قریشو د مکې د خلکو به چې څومره سامان تجارت و دومره به یوازې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. نو چې کله دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امانت او د صداقت خبرې واورېدې که نه نو دې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام راولېږو، وی کو دا ځل تا زما سامان تجارت اوړو که نه او مال دې به تجارت وکړو، بل کس ته چې څومره زه مزدوري ورکوم د هغې به ډبل تاله درکړم، د هغې به تاله ډبل درکړم. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا خبره واورېده نو د خپل نیکو د ابو طالب هغه غریبي ورته هم مخې ته وه، نو دا یې قبول کړه، دا خبره یې قبول کړه. نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها یو غلام و، د هغه نوم میسره. نو دی ورسره ملګری کوي، دی به در سره یو تاسو تجارت ته لاړ شئ. نو چې کله دوی تجارت ته لاړو په دغې ټایم کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر 25 کاله 25 کاله چې کله لومبې سفر باندې دی د تجارت روان شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر 25 کاله. نو چې کله دوی د بصرې خواته ورسېدل، د بصرې خواته او هلته یو ونه وه او د هغې په سوري باندې نبی علیه السلام کېناستو که نه نو دغلته کې بیا یو راهب و، د هغه نوم نستوره و. دا نستوره راغی ډایرک نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته ودرېدو، وی دې علاقې د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته بل پیغمبر نه دی راغلی، لومبې پې بل ته رالی، لومبې پې ته بل پیغمبر رالی د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته. دا خبره یې وکړه. اوس د خدیجه رضی الله تعالی چې کوم غلام دی که نه میسره حیران شو چې دا خبره یې واورېده. نو د میسره نه یې تپوس وکړو، وی د ده په دې سترګو کې چې دا کوم سوروالی دی که نه د نبي علیه السلام په دې سترګو کې داسې سرې کرښې به وي، ښه داسې لکې دا رګونه غونته نه وي سره سرو، دا د نبي علیه السلام په سترګو مبارکو کې وو. نو چې د نبي علیه السلام سترګو ته د نستوره وکتل که نه نو دې میسره ته وی د ده د دې سترګو نه دا سوروالی چېرته جدا کېږي؟ نو میسره غلام ورته وي نه، زه خو چې ورته ګورم نو دغه سوروالی پکې دی، دا ته چېرته جدا شوی نه دی.